السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګران محترم دوستان زموږ د انلاین پښتو فارسی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ غنټې نشان پر وهوئ او لاک یې کړئ سره سمه زموږ په زړه پورې ویډیو تر تاسو پورې درو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ ګران محترمین وزاره ز سید ګوراقه حقیقی نه زل بیا اساسو درنه چوپړ د شکل شانتي ویډیو سره حاضر شوم ګران محترمین وزاره باندې ویډیو په دې باره کې دی هغه دوستانو په بار غوښتنې سره ګران دوستان دا غوښتنه کړې چې د جمیل اکاونټ د جوړولو طریقه څنګه وي ځین دوستان چې نه پوهیږي ځین دوستان پوهیږي او ځین نه پوهیږي هغه دوستان لپاره ځین تاسو ته په دې باره کې ویډیو اپلوډوم یعنی جوړوم ګران محترم دوستان تاسو ویډیو مسکپ کوئ ویډیو تر پای پورې وګورئ کوم چې ویډیو خوښتونه زموږ د انلاین پښتو فارسی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د غنټې نشان پورې ورسره لایک هم کړئ او لایک او ورسره کمنټ کې هم ولیکئ چې ویډیو خوښته په کمنټ کې هم ولیکئ چې ویډیو مو خوښه شوه نو ګران محترمین وزاره راځي د ویډیو په طرف نو ګران دوستان دا سره موږ تاسو راځو خپل په موبایل کې هغه جمیل اکاونټ چې موږ سره نصبوي دغه د جمیل آی ډي سره چې نصب دغه جمیل آی ډي به تاسو را خلاص کې اول کله چې دا جمیل آی ډي را خلاص ګران دوستانو دا زیات چرالس دلته پر دې ځبن زموږ بل جمیل چې نصب دی دا پر دغه تصویر باندې به موږ تاسو کلیک وو کله چې پر دې کلیک کړئ دلته زموږ نور جمیلونه دي دلته راځو دلته لیکل شوی دی افزودنی حسابی دیگر پر دغه باندې به موږ تاسو کلیک وکړو پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ ګران دوستانو دلته موږ تاسو دې ځای ته راړي بیا په ګوګل باندې بیا به کلیک وکړو کله چې په ګوګل کلیک راځي موږ تاسو د موبایل صفحه د خلاصېدل غواړو دا به موږ تاسو خپل موبایل کوم کوډ راچولي هغه کوډ به خلاص کو کوډ چې موږ ګران دوستانو دلته موږ تاسو د صفحه راځي زموږ تاسو په خوانې جمیل آی ډي چې موږ تاسو خلاصوي دلته مو وي اوس غواړو چې نوې آی ډي جوړ کړو دلته لیکل شوی دی ایجادي حساب پر دغه باندې به موږ تاسو کلیک وکړو بیا وایي برای خودم پر اول باندې به کلیک وکړو ځان لپاره آی ډي جوړوم پر برای خودم به کلیک وکړو دغه ځای ګران دوستانو دلته موږ تاسو ته نوم غواړي او تاسو دا جمیل پس نوم جوړوي اول نوم چې راځي هلته نوم غواړي دا نوم به زه جمیل دې په نامه سره جوړوم سید بوراغه بس په دغه نوم باندې جمیل جوړوم بس پر دغه بعدي باندې بیا به کلیک وکړو کله چې پر دې باندې کلیک کړم دا زما جمیل نوم دلته تاسو خو تاریخ غواړي کال غواړي دا شی غواړي نه د موږ تاسو داسې ضرور دا شی ورکو هغه چې د هر وخت موږ ته چې انتیام غواړي موږ تاسو دغه شی په موږ دغه ضرور شی په لاس ورکو مثلا کال دا کال مارکړي دا کال سو دا میاشت سو او دا ورځ بس دا شی ورکړي چې بل وخت لپاره اساس هیر نسی داسې معلوم شی ورکړي او دلته جنس لیکل شوی دی پر دغه ځای باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته وایي تاسو مؤنث ښځه یاست که مذکر نر یاست موږ تاسو پر دا مذکر باندې به کلیک وکړو مذکر چې مو بیا آبادي باندې به کلیک وکړم سر دلته تاسو ته غواړي دا آی ډي وایي تاسو په دا نامه جوړوي موږ دلته نوی جمیل ورکوو بس پر دغه ایجادي نشاني جمیل دیگر پر دغه باندې به کلیک وکړو ګرانو سرو کله چې پر دې کلیک بس موږ ته دا صفحه راځي او پر دې ځای باندې به موږ تاسو خپل نوی جمیل نوم ولیکو چې دا gmail.com په سره مزر کوي مثلا زه اوس خپل جمیل نوم په دا نامه سره وکړم SAYED سید BOORAGHA سید بوراغه په نامه باندې جمیل جوړوم بیا بعدي باندې کلیک وکړئ دی هغه سید بوراغه په نامه جوړ شو او دلته پاسورډ تاسو غواړئ خپل جمیل اکاونټ ته کم پاسورډ تاسو ورچوي کم پاسورډ چې ورکوي هغه دلته ورکوي ما ګران دوستان زه پاسورډ ورکوم دلته بلا دا ګران دوستان د پاسورډ ما ورکوي هر څه پاسورډ چې تاسو ورکوي ډېر ښایسته پاسورډ ورکوي معنا قوي پاسورډ ورکوي بس پر د بعدي باندې بیا کلیک وکړئ چې کلیک مو ګران دوستان دا زما جمیل اکاونټ جوړ شو دلته بعدي باندې بیا کلیک وکړو بیا لوړ څه دلته موافقم پر دغه باندې به کلیک وکړو کله چې پر دې کلیک کړئ دوستانو دا زموږ تاسو جمیل اکاونټ جوړ شو ډېر اسانه او ښکلې طریقه سره د ګران دوستانو تاسو ته ګورئ دا دستي راځي زموږ جمیل اکاونټ د خپل دی زه کې انتظار وکړئ دی تاسو ته ګران دوستانو دا زما جمیل اکاونټ جوړ شو د سید بوراغه په نامه باندې زما د جمیل اکاونټ جوړ شو دلته بس تاییدیه مو سره راځي ګوره ډایرکټ پی ام آی شو دا د موږ تاسو خپل تاییدیه راځي او تاسو د جمیل اکاونټ جوړ شو بس ګوره انتظار وکړئ بس خپل تاییدیه ورته راځي بس
نو ګران دوستان دلته به موږ تاسو څه انتظار وکړو. دلته خپله په دغه ورته راځي پیام ورته راځي میسج راځي وایي ستاسو جمیل اکاونټ جوړ شو. نو زما د انټرنیټ وجه ده نیټ له سلو ده دغه له وایي څخه چې څه پیام یې وځړېدی دی نو په دغه رقم تاسو ته میسج راځي دلې مره وایي ستاسو آی ډي جوړه شوه. نو ګران محترمینو زر دا هم زموږ ستاسو نننۍ ویډیو کوم چې نننۍ ویډیو مو خوښ شوې وي نو زموږ د آنلاین پښتو فارسي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پورې وروسته لایک هم کړئ او کوم ویډیو خوښ شوې ګران دوستانو لایک ورکړئ او په کمنټ کې خامخا ولیکئ چې ویډیو مو خوښه شوه.